السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو وایم چې د کمال خان بند چې کوم د یوه بله ډېره په زړه پورې لوبه چې دغه والته که خیر په خوست ولایت کې ترسره کیدونکې ده او شراوړیزه لوبه که خیر ترسره کیږي دغه د همدغه راتلونکي جمعې په ورځې باندې که خیر دغه لوبه ترسره کیږي او زه به تاسو ته دا وایم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه لوبه لایف وګورئ. دغه لوبه به زه تاسو ته وایم چې کمال خان بند چې کوم ده دغه ته خو دغه نومونه هم دا ورته بدل کړي دي چې یو ته یې نوم ورکړی ده کمال خان ډیم ډیفینډر او دغه بل ته یې ورکړی ده غني بابا واټر ډیفینډر. دغه دوه ټیمونه دي نو دغه نومونه یې ورته بدل کړي دي. اولنی ټیم کپټان به زه تاسو ته وایم ګلبدین نایب ده، د سره عثمان غني ده، محمد شهزاد ده، سمیع الله شینواری ده، حشمت شهیدی ده، وفادار مامن ده، ظهیر خان پښتین ده، امیر حمزه ده، سید شهزاده، اکرم علی خیل ده، عبدالرحمن ده، فرمان الله صافی ده، یمین احمدزی ده، نثار وحدت ده، خلیل ګوربز ده. دغه لوبغاړي چې کوم دي دغه به ګلبدین ټیم کې لوبه ترسره کړي او دغه بل ټیم چې کپټان چې کوم د رحمان الله ګوربز ده، دوی سره احسان جنت ده، نجیب زدران ده، شرف الدین اشرف ده، شاهد الله کمال ده، کیس احمد ده، آفتاب عالم ده، فضل نیازی ده، یوسف زازی ده، ننګیری خروټی ده، ضیاء الرحمن شریفی ده، نصیب حلق انوار ده، رحمان الله زدران ده، نعمت زدران ده، اکبر علی ده. نو که موږ وګورو دغه یو څو پکې ښه ښه لوبغاړي دي لکه شهزاد محمدي ده، حشمت شهیدي، عثمان غني ده، د ملي ټیم لوبغاړي بعضې پخواني لوبغاړي لکه سمیع الله شینواری، دې نه علاوه نجیب زدران، شرف الدین اشرف، کیس احمد ده، ورسره شاهد الله کمال، ګوربز خپله ده. نو ډېره په زړه پورې لوبه ښکاري که خیر په خوست ولایت کې ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم چې راتلونکي جمعه چې کومه یوه ده چې 9 تاریخ 9 د اپریل باندې که خیر دغه لوبه به ترسره کیږي. د جمعې لمونځ نه وروسته که خیر د افغانستان په وخت باندې 1:30 یا 2 بجو کې به که خیر دغه لوبه شروع سي او زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه تاسو کولی شئ د افغانستان فیسبوک پاڼه چې کومه ده په هغه کې لایف سټریمینګ وکتلی شئ. فلحال کوم چینل خو معلومات نشته ځکه 3 ورځې ورته پاتې دي، خو دغه د لایف سټریمینګ چې کوم ده د افغانستان کرکټ بورډ پاڼه کې موږ او تاسو لایف سټریمینګ کتلی شو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي وه چې 6 کامرو له لارې نه به موږ دغه لوبه وګورو.